بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ افیشل پاڼه ده شینواری سپیکس، ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې په فیسبوک کې یو عکس مو ورکېدی چې هغه مایک راته یو چا دغه ته نیولی انټرویو دپاره. نو باقي پاڼې چې دا ټولې مستعارې دي، خلکو جوړې کړي دي. زموږ پاڼه باندې یو څه ریسټرکشن دی، به لرې شي د هغې د وجې هغه دلته کم کتل کېږي، هغې ځای کې زیات کتل کېږي. چې چا جوړې کړي دي هغه سره مذاکرات روان دي. ګوره چې خدای دې وکړي چې کامیاب شي، کامیاب نه شي نو بس بیا به هم دا تاسې نه فورس جوړو، نو بیا به ورسره ګورو، هغه به ختمو. نو راځو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبې دپاره موږ په دې باندې خواريانې کوو، تاسو سره خبرې کوو. نو د چا په نوم باندې باید پیج جوړ نه شي. هر څوک چې دا کار کوي دا غیر انساني غیر اخلاقي کار دی، خو هغې سره بیا ګورو. افغانستان ټاس وګاټئ او اول بیټینګ یې وکړئ. دوبۍ کې 4 لوبې شوي دي او 4 واړه هغه ټیم ګټلی دي چې بیټینګ یې سیکنډ کړی دویم. نو اګینسټ د آډ چې دی ورته یي په کرکټ کې، نو زموږ ټیم فیصله وکړه چې موږ به اول بیټینګ کوو. دا به اوس د کوچز خبرې زما په نظر باندې دی کې باید هغه فیر فیکټر نه وي، د یېرې دغه چې یاره موږ چیز نشو کولی. افغانستان ټیم په چیز کې ښه نه دی، نو دې د خاطره زموږ ټیم نه غواړي چې چیز وکړي. نو اول بیټینګ کوي، دا ښه بد دا به معلومات وشي د میچ په اخره کې. مګر د دوی فیصله وه، ښه فیصله د کرکټ پوهانو په حساب باندې دویم بیټینګ دی. مګر پروا نه کوي که زموږ لوبغاړي حضرت زازی په شروعاتو کې وچلېده، په 13 بالونو مارته څه وي، هغه 80 رنزې کولی شي. همداسې رحمان الله ګربز دی، همداسې شهزاد هیټ اینډ مس دی، معلومات یې نه کېږي، او نجیب الله زادران. نو دا خلک افغانستان خپل ټیم کې بدلون نه دی راوستی، هماغه ټیم سره راغلي دي او اوس میدان کې معلومات به کېږي. ما خو ورته وي چې ټیلنټ په استعداد چې وګورې نو بابر اعظم، رضوان پشانتې پلیران موږ نه لرو، مګر که په جذبې سره په اتفاق او اتحاد سره ولوبېږي زړه د خلاصه، نو انشاءالله بریا نن زمونږ ده. یس وروسته کېدی شي شبنمي ډیوي هغه بال لمدېدی شي، مګر زموږ سپینرانو زموږ نورو بالرانو باید په لوند بال باندې پریکټس کړی. څومره به هغه لوند بال پریکټس ورسره فایده وکړي ونه کړي هغه به بیا وروسته معلومات وشي. موږ اوسه پورې څومره پریډکشن ورکړي هغه ټول سی تللی دي، یو هم نه دی دغه شوی. نن زموږ زړه یی چې افغانستان یې ګټي، دماغ مو یی د کرکټ د پوهې په حساب باندې چې پاکستان یې ګټي. نو د دماغ او د زړه مقابله د ګورو به چې څنګه چل کېږي. ځکه د بیټینګ اولنۍ فیصله دی یو څه مشکلات جوړ کړه. دویم په حضرت زازي باندې ډېر زیات ډیپینډنس دی چې هغه څنګه پرفارمنس کوي. بیا بالینګ کې راشد او مجیب دا موږ دپاره ډېر مهم دي. نو ګورو به زه خالي لنډ دغه دپاره راغلم چې تاسو سره خپل دغه شیر کم. بل مهمه دا ده چې دا ګوره لندن نه دی چې 40 ساعته به جیل ته لاړ شي او بس پری به دي. دا دغه دا دوبۍ ده، دوبۍ کې شیخان به د جیل کې واچي او که جنگ منګ مو وکړي او بل سره، نو که تا سره د هرې دنیا پاسپورټ یې ګوره دا ځان سره فکر ونه کوي چې تا سره د کوم ځای نه په دوبۍ کې سره دا شي نه مني. هغه موږ او تاسې اوس موږ سره د امریکې پاسپورټ یا چې موږ ته وګوري هغه د امریکایان هغه بس صرف هغه سپینان چې دي هغه امریکایان دي، د هغوی ذهن کې دا ناسته دا نور چې د امریکایان دا ګند دی یا همداسې د نور ملکونو والام. نو هیله ده چې د هر ځای پاسپورټ در سره جنجال به نه کوئ. کرکټ چې دی دا جنرلمن سپورټس دی، دا د مینی محبت سپورټس دی. لوبغاړي تاسې ګورئ بیا خپلو کې سره یو ځای کېږي، هغې نه وروسته چې دی دغه کوي لکه خپلو کې لاسونه هینډ شیک کوي، نو تاسې هم هینډ شیک وکئ که کولی شئ. که نه شئ کولی افغانستان دی یو طرف ته مینه وال ځي او نور مینه وال دی بل طرف ته ځي. نو بس هغه دی شروع سو د خیره. موږ نه غواړو چې خپل ملي سرود میس کړو. نو ستاسې ډېره مننه دا نجیب الله شینواري د شینواري سپیکس فالو کولو نه، شیر کولو نه. په خدای مسپارم. خدای پامان.